طالبان ورته کمال خان بند خوشي کوي، خو ایران بیا افغانانو سره وحشتونه کوي. د ایران ظالمانه کړنو ته د لر او بر افغانانو سخته غوسه. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایران کې افغانانو سره ناوړه چلند د لر او بر افغانانو توند غبرګونونه راپارولي دي. په ایران کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه چلند ځینې ویډیوګانې رسنیزې شوي او خلکو توند غبرګونونه ورته ښودلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ویډیوګانې پر افغان کډوالو د ایراني ځواکونو د شکنجې او ښکنځلو حالات بیانوي. منظور پښتين لیکلي په ټولنیزو رسنیو باندې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو لخوا د ناوړه چلند ویډیوګانې خپرېږي، کومې چې ډېرې دردونکې دي. موږ له ایراني چارواکو او خلکو څخه غوښتنه کوو چې له افغان کډوالو سره مهربانه سلوک وکړئ. دوی خو د اول څخه هم د ډېر ظلم جبر سره مخامخ دي. جنرال موبین لیکلي د ایرانیانو یاد ظلمونه زغملو نه دي، باید د امارات مشران عاجله اقدام وکړي ترڅو ایران یاد ظلمونه ودروي. هغه همداراز له طالب مشرانو غوښتي چې پر ایران د افغانستان اوبه قطعا بندي کړي. نومان دوست لیکلي ایران کې په خپلو خلکو له ظلمونو، سپکاویو او تجاوزونو خبرېږم. له ماښام راهیسې مې وضعیت خراب دی. کاش نه 15,000 کلن وای، نه باتوران وای، نه امپراتور شکن وای، فقط د خپلو خلکو عزت مو خوندي وای. فیض ځلاند لیکلي ایران تاریخي دښمن دی. ایرانیانو د تاریخ په اوږدو کې تل له مظلومو افغانانو سره ظلم، جبر او وحشت ته مخه کړې. له ایران سره باید د اوبو د معاملې پر سر د توکو د واردولو او ایراني جوړو شویو توکیو په پیرلو بندیزونه وارد شي. د دې ترڅنګ افغان کډوالو ته د بیرته راتګ زمینه مساعده شي. ګیلمن وزیر لیکلي څوک شته چې په افغانانو ننګ وکړي، څوک شته چې د افغانانو د وینو تپوس وکړي؟ نه نه نه. هغه ځکه چې د څو ورځې چې کوم ظلم جبر پر ایران کې د مسافرو افغانانو سره کیږي حد نه لري. ځینې ویډیوګانې چې ګوري بیخي د برداشت نه دي. زه په ټول افغان ملت غږ کوم چې د دغه ظلم خلاف غږ پورته کړي او د افغانستان اوسني واکداران دې د خپلو افغانانو سره د روان ظلم په خلاف څه غبرګون وښيي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.